میلګا ده شور شرغب ته تن سرونه نیلامیږي انګولا ده جړاګانې ارمانونه نیلامیږي وایي څه ښکلی ثقافتو د سیندۍ د بلوچۍ ارمان دی سیندۍ د بلوچۍ ارمان دی کراچۍ او اوس خو هر سړی د یو بل سره میچی د یو بل سره میچی ارمان دی کراچۍ وایي مینه هغه مینه وه زمونږ پخوانۍ مینه یاده مې تر اوسه د بچیه د ځوانۍ مینه و په ټول وطن خورا وره و لیونۍ مینه او دا نن سبا کې مینه سراسر پاکستانۍ مینه دا نن سبا کې مینه سراسر پاکستانۍ مینه نو ډېرې ازادۍ مې تېرې کړي په زندان کې او سره خپل وطن زمونږ چې ځواني وه ارزاني وه د الله مهرباني وه بې شماره مزدورۍ وې د ګینترې وې د بیلچۍ ارمان دی کراچۍ وایي اشنا نه په سر تار لري نه کار په کراچۍ کې اوبه شته نه بجلي شته نه روزګار په کراچۍ کې او مولیانو پکې ځان له مذهبي نخرې شروع کړې مولیانو پکې ځان له مذهبي نخرې شروع کړې مذهب ریښې شو تار په کراچۍ کې نو زانګې په لاکب کې بې ګناه د دواړو خپونه او ګرځي په هوا کې ګناهګار په کراچۍ نو د غلو د محافظو ځان له کمیشن دی د غلو د محافظو ځان له کمیشن دی ټوله شپه ودی څوکیدار په کراچۍ کې نو پخوا به پکې څه نه څه وختونه تېرېدله اوس به پکې ټینګ شي د چا پلار په کراچۍ کې نو حالات د کراچۍ د یو طرفه خراب نه دی راغلی هر طرف ته دی ازار په کراچۍ کې او په کومه څانګه ناست هم هغه څانګه غوڅېږي چتیږي د هر کور دندوکار په کراچۍ کې او طریقې پکې د عوام د تباهۍ جدا دي وایي میرې خلیمي دي او درزار په کراچۍ کې چې لا تر اوسه یې ورک کړی نه یم دا دی په ما باندې احسان د پښتو په رښتیا ووایه د چا نه کم دي زما خوشحال زما رحمان د پښتو د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو کتونکو زه یم حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې مینوالو نن د سره په ورکو ملغلرو کې د کراچۍ نه یوه بله ورکه ملغلره ملاقي کوم هیله لرم چې د دغه ملګري په ملاقات بس تاسو سترګې هم یخې شي او تاسو به ډېر زیات خوشحاله هم شئ او دغه پروګرام به هم تاسو ډېر خوښ کوئ د کراچۍ نه د سره د کراچۍ ادبي محفلو ښکلا او ځلا د طنز و مزاح یو بېتاج بادشاه د دوو کتابونو خالق او د اتفاق پښتو ادبي ټولنې پخوانی صدر او د باني غړو مرستیال او په موږ ډېر ګران حاجي محمد ابراهیم بریکوټي صاحب د سره نن معرفي کوم نن را سره په دې محفل کې په دې پروګرام کې حاجي محمد ابراهیم بریکوټي صاحب یو ډېر دروند میلمه دی د هغه سره د ملاقات نه وړاندې د هغه یو څو شعرونه ډالۍ کومه چې په زوره ځکه نه ویم که اوس بیا رانه خفه شي په زوره ځکه نه ویم که اوس بیا رانه خفه شي کافر اشنا زما دی په خندا رانه خفه شي او کوشش که مې وي دا چې نشم کوک په کڼاوه بیا هم که خفه نه شي خامخا رانه خفه شي او دا ما کې څه چل نشته ټوله سر د کرنسو دی دا ما کې څه چل نشته ټوله سر د کرنسو دی ابۍ که رضا کومه جو بابا رانه خفه شي د دې شعرونو خالق جناب حاجي محمد ابراهیم بریکوټي صاحب ته ورځو راځئ مینوالو حاجي ابراهیم بریکوټي صاحب ته ورځو السلام علیکم حاجي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حاجي صاحب موږ په دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی په خیرونه سلامونه وایو وعلیکم السلام زما خوږه ملګریا او نورو د کتونکو زما نورو ورونو ته له مینې ډک سلامونه زما د طرفه مینوالو حاجي صاحب د یو زمانې راهیسې شاعري کوي د کراچۍ په سینیر شاعرانو کې دی زمونږه او ډېر ادبي خدمات دي د ادبي ټولنو حوالې سره او خصوصي د اتفاق پښتو ادبي ټولنې سره چې کومې منډې کم کړاوونه او زیارونه دي کړي د ستاینې وړ دي دغسې نورې ټولنې هم
ادبي هلې ځلې ډېرې ښې او ډېرې توندې وې. همدغه وجه ده چې کراچۍ کې بلکې په پوره پښتونخوا کې بلکې چېرته چې پښتانه وي او هغه شعر و ادب پېژني نو هغه یقینا چې حاجي محمد ابراهیم برنکوټي صاحب خامخا پېژني. حاجي صاحب د ټول ناول خو به راته دا ووایې چې پښتو شعر و ادب د یو زمانې راهیسې تاسو چې د شاعري کوئ، نثر هم لیکئ، څه ګڼئ چې پښتانه چې دي هغه خپل ادب ته خپلې ژبې ته په کم نظر ګوري او هغې تاسو له څومره مینه درکوئ، څومره درناوی درکوئ، څومره مطمئن یې د خپل قام نه؟ یا وروره زما اصل خبره دا ده چې زما ټول وخت په کراچۍ کې وشو او کراچۍ داسې یو ښار دی چې دې کې یوازې پښتو نه چلېږي. پښتو په کور کې به چلی، کور کې چلېږي، بهر به اردو چلی او په کلي کې هم اورم چې هلته هم اردو چلېږي، په اسکولونو کې هم اردو چلېږي. پښتو یې ختم کړې ده. نو چې زمونږ په خپل کلي کې پښتو باندې دلته کې مونږ اکثر اشعار چې ولیکو نو وایي هلکه کتاب وګوره وایي زه په پښتو نه پوهېږم. نو په پښتو خو لګیا خبرې کوي وایي نه په پښتو پړاوالو نه پوهېږم. نو مونږ داسې وو چې لکه مونږ اوس به مونږ خپلې ژبې ته څنګه هغه یو شعر کې ما داسې یو چا نه اورېدلي وو پردۍ ژبه زده کول څه کمال نه دی خو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. دا مونږ خپله ژبه هېره کړې ده. ما په کراچۍ کې تعلیم کړی دی. په 65 کې مې سکول پرېښودی دی. د 5م 6م جماعت پورې وسه تعلیم و. خو دا هغه د تعلیم و. دلته په دې نظم آباد کې مې سبق ویلی دی. بچپن مې په دې ځای کې ویستی دی. لوی شوی په دې ځای کې تقریبا پیدا شوی په دې ځای کې ما د یو کال راغلی په 51 کې راغلی یم دلته. 50 مې پیدایش دی. په 51 کې کراچۍ ته راغلی یم د مور په غېږ کې. ټول عمر زندګي مې ګیله سپینه شوه او سره شوه او شنه شوه او ژېړه شوه که نه. حاجي صاحب څه ګڼې چې په تېره کې د پښتو دپاره کار ډېر تېز و؟ کم شروع کې چې اتفاق پښتو ادبي ټولنه جوړېده زمونږ په هغه وخت کې ادبي هلې ځلې زیاتې وې که اوس زیاتې دي؟ هغه وخت کې زیاتې دا نورې غویمې نه وې، نورې کشالې نه وې. د هغه وخت په مناسب په هغه وخت کې د پاکستان خو د کشالو نه ډوګزګار نه دی. دکې خو هر دور کې کشالي دي لیکن د کشالو په مطابق ورسره دا خلک هم دغه شان چلېږي. نو هغه وخت کې ورسره هغه مونږ تقریبا 80 کسانو زموږ په ټولنه کې. زه چې کله په 90 نواله د 92 پورې زه صدر وم که د 92 نه د 94 پورې صدر وم زما یاداښت هم داسې دي او 92 نه 94 پورې وایي د 92 نه 94 پورې. نو په هغه وخت کې زما سره 75 کسان په یو شپېلي به ټول راتله په یو مشاعر کې. ما چې دلته کې تقریبا د 98 نه واله صدري ما بیا بل ته حواله شوه ځکه چې دا به 2 کاله بعد به الیکشن کېدو. غمګین صاحب واخسته بیا جو بل شو بیا جو بل شو بیا جو بل شو. اوسه پورې ورسره زموږ واسطه شته د خپل ټولنې سره ښکلي ملګري پکې اوس هم شته ټول خو حالات ګډوډ کړي دي. ما چې کله په 98 کې دلته مشاعره کوله په 13 اګست باندې نو په هغه وخت کې په تقریبا یو 60-70 شاعران خو ما راغونډ کړي او د 98 نه والا تر د 2000 پورې او د 2004 پورې دا مشاعرې تقریبا 10 مشاعرې ما دلته کړي دي په دې ځای کې او دا ټول ملګري ما په یو شپېلي به راغونډول. ماشاءالله. حاجي صاحب څه به وایي چې شاعري چې دا شاعري ابتدا هم د کلې نه کله څه یاد دي درته چې تاسو اول غزل یا څه لیکه وړاندې کتاب حوالې سره خبره کوو؟ وړاندې کتاب څه نوم و؟ لیونی خیال. لیونی خیال. د هغې نه پس دا دویم کتاب چې دی دا دویم کتاب د سکروټې نوم یې و خو لږ لیټ شو په دې کې سکروټې یو کتاب بل راغی د بنو یو شاعر و هغه راوویست هلکه چې ما ویې زه به دې خپل پوکې ورکړم چې ما سرې کړې جو سرې سکروټې کېښو او دا کتاب داسې و چې لکه ما زیات نه چاپ کړی
200 کاپۍ مې چاپ کړي وې، هغه تعریفي کاپۍ وې، ا دې ملګرو واغېستې او لاړو، ختم شو. مینوالو دغسې که مونږ په ګنټو ګنټو لګیا یو د حاجي صاحب سره او د هغه سره خبرې کوو، د هغه سره زموږ یادونه او زموږ تړاو زموږ تړون د دومره عمر نه دی چې دغه خبرې به ترسره نه شي. خو زموږ د پروګرام فارمیټ تر مخه اوس دویمه برخه شروع کېږي چې د حاجي صاحب کلام به په هغې کې اورو. او ما چې څنګه تاسو ته ویلي چې حاجي صاحب حاجي محمد ابراهیم برکوټي صاحب طنز و مزاح هم ډېر بهترین کوي، نو کوشش به کوو چې زیات طنز و مزاح راته ووایي. مې لګا ده شور شرغب ته تن سرونه نیلامیږي، انګولا ده جړاګانې ارمانونه نیلامیږي. دلته شرنګ د پیسې خوږ دی، دلته رنګ د حصې خوږ دی، دلته رنګ د حصې خوږ دلته، دلته بیا توبې قبلېږي، مذهبونه نیلامیږي، مذهبونه نیلامیږي. دلته غوښه د ادم د ادم ذاتو خوراکه شوه، خوراکه شوه. دلته غوښه د ادم د ادم ذاتو خوراکه شوه. دلته وینه سر په سر ده، تش هډونه نیلامیږي، دلته وینه سر په سر ده، تش هډونه نیلامیږي. دلته زړه په زړه بدلیږي، دلته سر په سر خرڅېږي، دلته زړه په زړه بدلیږي، دلته سر په سر خرڅېږي. بیګلې بارایي دي ضمیرونه نیلامي، بیګۍ بارایي دي ضمیرونه نیلامیږي. دلته زړه په زړه بدلیږي، دلته سر په سر خرڅېږي. بیګلې بارایي دي ضمیرونه نیلامیږي. نو وایي څه ښکلی ثقافت و د سیندۍ د بلوچۍ ارمان دی سیندۍ د بلوچۍ ارمان دی کراچۍ. او اوس خو هر سړی د یو بل سره میچی، د یو بل سره میچی ارمان دی کراچۍ. وایي پخوا به ښه مزې وې، دیرې به ځای په ځای وې، کولاو به دروازې وې. پخوا به ښه مزې وې، دیرې به ځای په ځای وې، کولاو به دروازې وې. نو وده به وو بېغمه، نه به ماشه او نه مچۍ. نو ارمان دی کراچۍ، ارمان دی کراچۍ. وایي ازاده ازادي وه، نه دومره آبادي وه، نه دومره بربادي وه. ازاده ازادي وه، نه دومره آبادي وه او نه دومره بربادي وه. په ډاګه ګرځېده به د کوچي سره کوچی ارمان دی کراچۍ، ارمان دی کراچۍ. وایي څه ښکلی محبت و د هر سړي عزت و بېشانه برکت و. ډېر ښه حاجي صاحب. څه ښکلی محبت و د هر سړي عزت و بېشانه برکت و. نو خوړلی به مونږ دلته کې د کلي لوچی ارمان دی کراچۍ. وایي څه ښکلې ګزاره وه د هر سړي دیره وه، میلمه په ټول پوره وه. نو ګڼ انډیوالان به د کوواټ او د لاچۍ ارمان دی کراچۍ. ډېر مزېدار. نو وایي اوس خو مصیبت شو، تباه مو ثقافت شو، د یو بل نفرت شو. نو حالات داسې بدل شو د سړي وینه وچی ارمان دی کراچۍ. وایي زمونږ چې ځواني وه ارزانه ارزاني وه، د الله مهرباني وه. ډېر ښه حاجي صاحب. زمونږ چې ځواني وه ارزانه ارزاني وه، د الله مهرباني وه. بې شماره مزدورۍ وې د ګینترۍ او د بیلچۍ ارمان دی کراچۍ. ارمان دی کراچۍ. نو حاجي بریکوټ واله ما وویې درته حاله ته وکړه ورته خیاله. نو لاس د بری کار دی هر سړی به دې ډاټۍ ارمان دی کراچۍ. مینوالو یو بل نظم د حاجي صاحب ناورو د یو ډېر مشهور نظم د صابر احمد صابر د یو مشهور نظم چې سله زه چې خپل وطن ته ځو څه نشته د حاجي زمونږ په ښکلي پاکستان کې زه چې خپل وطن ته ځو. حاجي صاحب په دغه تاثر کې څه وایي دا نظم د هېڅ نشته بچو زمونږ په خوشي پاکستان کې سله خپل وطن ته ځو او سر به دې خالي نه شي قرضې نه په هېڅ شان کې سله خپل وطن ته ځو. اما هلته مینه نشته نفرتونه نفرتونه دي
هلته خوشحالي نشته، غمونه بس غمونه دي. هلته کې د کرکې د نفرت لړلي زړونه دي. هلته تعمیر نشته، تخریبونه دي. نو هلته پاتې کېږي چې د سر نه وي امان کې، چې د سر نه وي امان کې سره خپل وطن ته ځو. ما هلته د هر قوم پرستۍ او تعصبونه دي. هلته د مذهب ټیکهدارۍ او بازارونه دي. هلته خولې زمونږ پکې د بل چا اوازونه دي. او یه بچیه هلته یه بچیه چې څه نه وي هغه کارونه دي. نو کتلې څو ځله مې بچیه په ګریوان کې سره خپل وطن ته ځو. او هلته مینه نشته، مینه کېږي د دولت سره. هلته نه سړی هم سړی کېږي په دولت سره. هلته ښه په مینه لوبې کېږي د عزت سره. هلته چې څه نه وي هغه کېږي محبت سره. نو هلته د حیا لوښي خرڅېږي هر دکان کې سره خپل وطن ته ځو. وایي هلته د انسان نه د څاروي قدر سیوا شولو. هلته کې غریب په هر ډګر باندې رسوا شولو. هلته د مکې د مشرکینو دور پیدا شولو. هلته کې رښتیا خبره ځان نه غټ ګناه شولو. نو هلته فرق نشته په څاروي او په انسان کې سره خپل وطن ته ځو. هلته د کفن په ځای بورو کې مړي اچوي. هلته نه سړي په کټارو کې ستړي اچوي. هلته پس د مرګ په مرو کې پړي اچوي. هلته یه بچیه سرو لمبو کې ستړي اچوي. نو چاته به بد وایو، ښه او بد دي په خپل ځان کې سره خپل وطن ته ځو. نو ښه په دې پوهېږم چې وطن زموږ ښکلی دی او ډېر ښه دی بچیه، خو اختیار یې موږ نه تللی دی. او دا مفاد پرستو په غاصبو ګاڼه کړی دی. او بعضې د مطلب دپاره دین مان بېللی دی. نو کېږي فیصلې مو د قسمت په انګلستان کې نو سره خپل وطن ته ځو. ډېر ښه حاجي صاحب، ډېر ښه دي. وایي مینه هغه مینه وه زمونږ پخوانۍ مینه، یاده مې تر اوسه د بچیه د ځوانۍ مینه و په ټول وطن خوره وره وه لیونۍ مینه. او دا نن سبا کې مینه سراسر پاکستانۍ مینه. دا نن سبا کې مینه سراسر پاکستانۍ مینه. نو ډېرې ازادۍ مې تېرې کړي په زندان کې او سره خپل وطن کې. نو مونږ مجرمان په خپل وطن کې څو ځله یو. مونږ د دې وطن د خصمانۍ جوګه لا کله یو. مونږ مطلب پرست په خپل وطن کې د ازله یو. او مونږ په خپل وطن کې واکداران د وطن کله یو. نو بچیه لا تر اوسه بلکوټی دی په تاوان کې او هېڅ نشته بچیه زموږ په خوشي پاکستان کې. ډېره مننه د حاجي محمد ابراهیم برګوټي صاحب چې په دې ناجوړه ځان په دې دروند ځان یې موږ له دا وخت راکړو، زموږ او ستاسو سره یې خبرې اترې وکړې. مینهوالو که چا تر اوسه زموږ دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ دغه چینل ضرور سبسکرایب کړئ. هیله لرم چې دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شوی وي. هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد ته ورکوي اجازت. چېرته چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، د لوی الله په امان.